وطن خپل وطن خپل وطن سکړه ما په بل وطن بل وطن بل وطن سر شمال خپل وطن. د کندهار ښار په اتمه ناحیه کې د پنجاب ویالې پر غاړه باندې د یو مهم سړک د اساسي رغولو چارې پیل شوې. دا سړک چې تقریبا 1500 متره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري د عمومي ډامبر څخه شروع بیا تر نارنج مینې پورې په اساسي ډول رغول کیږي. د دې سړک رغنیزې چارې تېره هفته پیل شوي دي او پاته کارونه به یې د یوې هفتې په موده کې پای ته ورسیږي. په دې رغنیزه پروژه کې هر ورځ 10 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د همدې مهم سړک په اساسي رغولو سره د دې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. تل وطن تل وطن تل وطن سکړه ما په بل وطن بل. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم سخي جان دی د اتمې ناحیې څخه د پنجاب والي سره خبرې کوم. الحمدلله موږ ډېر د مشرانو څخه خوشحاله یو چې موږ د کار زمینې برابرې شوې. ډېر بس د مشرانو څخه موږ خوشحاله یو چې د کار زمینې موږ ته برابرې شوې. ډېر د مشرانو څخه بس دا خواهش لري چې دا کارونه نور هم دوامداره شي او ډېر ځوانان بیکاره چې په کار اخته شي. یا هغو ځوانانو ته هم دا خواهش دی او چې دوی د نورو هیوادو ته ځي یو بلو هیوادو ته ځي. شکر یې الحمدلله دلته په خپل وطن کې په خپل هیواد کې موږ ته د کار زمینې برابرې شوي دي. موږ ډېر خوشحاله یو. ښکلی ننګرهار زمونږ دا زمونږ ګل وطن ګل. نوم یې سید ولی اسحاق. مخکې خو دا لار کچا وه ډېر په تکلیف و همسایګان نه یو رسېدګي مریض کوای سو نه یو بله څه اوس خو ډېر خوشحالۍ ځای دی چې موږ دغسې خلک لرو موږ ته داسې سړکان جوړ سي. دا خو ډېر د خوشحالۍ ځای دی. دا باید چې دوی د دغه ځګي خیال وساتي د عمر ابد دپاره. نو دا خو د دوی د وسایي دپاره تاسې داسې یو کار کوي خدمت کوي. خپل وطن سر شمال خپل وطن خپل وطن خپل وطن. حاجي سالم احمد د پنجاب عمومي غاړه ده د نارنج مینې علاقه ده. دا خو بیخي ډېر مهم دي. اوس در مخه دا ځای ګرده دوړې وو کچا وه ډبې لار وه د موټرسایکل و د هر شي دپاره تکلیف و. اوس کار سره برابر سو انشاءالله. دغه موږ ډېر خوشحاله یو چې ډامبر سي دغسې وروره وسایل هم دغه کېږي ښه په وسایي تللی سي او یو مریض و یو شی هم ښه چس په سړک ته پورته کولی سو. وطن بل وطن سکړه ما په بل وطن بل وطن بل وطن زر شمال خپل وطن خپل وطن خپل وطن زر شمال خپل وطن خپل وطن خپل وطن زر شمال خپل